سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. أنت شاف أنت كاف في مهمات الأمور. أنت شاف أنت كاف في مهمات الأمور. أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل. سبقبر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. درود شریف و محبت و اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. گرامی قدر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مولانا محمد طیب صاحب، مولانا معاویہ صاحب اور نور خروح علماء کرام، ناظرین ختم کون کو گلین معشومان اور داغی سرپرستان، ننستاسو دے کل اور روخان جماعت کی لأن مفتی سے بغا دعاگان و خدمات تی و برکات تی ویخکل جماعت کی تاثر من را جمع شیو. اللہ پاک استاثر دا من دا قبر جند مخکلی کی او دا حشر جند مخکلی شی او دنیا کی چکم رست جند تیرو اغل خبر پاک عافیت او دا دین پا خدمت کے قبولیت سریتی کی. دلتا تقریباً دردش معشومانو دیر تعداد دیں داغی ختمون دیں دلیر الوی خوشحالی دیں دنیا کے خوشحالی دیری دیں اگدے موٹر اور زر بانگلیں اور پلازیں اور دکانوں اور تجارتوں اور ہاہو منصبوں اور عہدیں اور بینک بیلنس رو سپنگ دم خوشحالی دیں. و دا خوشحالی خدای پای دشمن لمبر کے و دوست او دا قرآن شریف دا خوشحالی دا حقیقی و روحانی خوشحالی دا اللہ پاک جل جلالہ عمن والو خپل خخو بندگان لورکئی. بدی کمون دیر شکر و باسل کم دی سمر پی شکر و باس خدای پاک بے دیرے الحمدللہ دا اللہ کرم دی او دا بچو دا دیندارے فکرم دیر پکار دی.
5% مدرسو ته ځي ماشومان او 95% هغه یونیورسټو ته او کالجونو ته ځي او هغه حکومتونه چې د دین مینې زړه کې نه وي نو هغې دې 5% پسې لګېدلي دي چې دا په معاشره بوج دی او دې مدرسو کې څه ښایي او دلته څه وایي او څوک ورته الزامات پرې لګوي انتها پسند دي او دا بنیاد پرست دي چې څه خراب القابات ورکولی شي او دې له کمپیوټر او ساینس پکار دی او دا پکار دی او دا پکار او وروسته به دې څه خوري هلکه هغه 95% چې کالجونو او سکولونو ته ځي نو د هغې د خوراک او څښاک تاسو غم پوره کړی دي د هغې هغه ضرورتونه نه شي پوره کولی او دې 5% پسې نښتې دي مدد یې نه کوي مخه یې ولې واخلي چې څوک د هر چا خپله معشوقۍ لیلا و مجنون به تاسو نوم اورېدلي دا په نجد کې تېر شوي د ریاض کې دا تابعي و دا مجنون یو ځل د لیلا کور طرف ته روان هغه یې خوښه وه او په ازمایش کې راغلی نو اوښه باندې به ناست و داسې به ته د باندې به هغه خپله حال راغی او جذب د لیلا هغه مینه نو نه به یې ځمکه پېژنده او نه اسمان او نه بره کړې او نه ښکته کړې دا سوړېزې پایان یو دا بالا دی بیا یې فرق یې نه شو کولی هغه مزې به سس شو هغه اوښه لنګه وه بچې یې کور پاتې و جونګی نو هغه به پېښ شو چې دا سور خو لږوده دی یا خیال یې نه دی نو هغه اوښه بیا یې واپس شوه داسې چې دی به هغه حال لږ بدل شو چې وبه یې کتل بیا خپل کلي او خپل کورونه دیوالونه به ښکاره شو نه خو زه خپل کلي ته رالم لیلا کلي ته خو روان نه یم بیا به یې اوښه راواړوله او داسې به روانو او بیا به هغه حال راغی د ځانه به نه و خبر او اوښه بیا واپس شوه بیا به دی لږ راویښ شو هغه اوښه به یې بیا روانه کړې او 3 ځلې دا چلو شو آخر کې د اوښې نه راودانګل په پیاده ځم زما د اوښې نه کېږي زما معشوقه مخکې ده لیلا او د اوښې معشوقه وروستو ده که نه بچي پسې خفه کېږي اوښې خو بچې ډېر خوښ چې کله بچې مړ شي یا داسې پریشان یې داسې جاړي لکه د انسان په شان یو ګوره ښځه چې د هغې ماشوم مړ شي او څنګه د سوز والی ژړا کوي دقه شان ژړا کوي وی زما د اوښې نه کېږي زه دې خوا هغه دې خوا راځي او زه دا اخوا ځم بس داسې روان شو دا شعر یې ووایي هوا ناقتي خلفي وقدامي الهوا فإني وإياها لمختلفان زما معشوقه مخکې ده او د اوښې معشوقه وروستو ده نو زما د دې نه کېږي بعد المشرقین دی پکې او یو طرف ته بل طرف ته د سړي چې دین خوښي او زړه کې د دین قدر دی د هغې دپاره مال هم ورکولی شي وخت هم ورکولی شي او دې د هغې دپاره اولاد هم ورکولی شي او هر قسمه بدني او مالي او فکري ستړیوالی اختیارولی شي او چې زړه کې دین نه وي نو بیا ورته ډېره ګرانه ده الله یې زموږ زړه په لوښو کې د دین قدر د خدای او د رسول مینه پیدا کړي او د بچو فکر پکار د غوړ داسې وخت دی زموږ استاد شاه منصور وایي رحمت الله علیه ما ورسره په 1986 کې د قرآن شریف ترجمه کړې وه بوډا عالم مولانا عبدالهادي رحمت الله علیه لوی ولی الله 113 ساله عمر یې هغه وخت کې نو هغې به وایي داسې وخت را روان دی چې خلک به وایي د بچي به دومره بې سره شي چې خلک به وایي زما نه کوتري پیدا وي او سپي او انسان ما نه نه وي پیدا داسې وخت را روان دی تاسو ګورئ د ډمانو او د لوفرانو او د ګانو بچانو والا د هغې سالګرې او د هغې په ریډیو په ټي وي او په اخبارونو کې صفتونه سټار ورته وایي ستارې ورته وایي هغه خراب خلک دي د ستورو په شکل کې پیش کوي او چې کوم ښه خلک دی کله وله یو نوم ورکوي او کله وله بل نوم ورکوي ارمان به یې پوره نه شي عرفی تو مهندش ز غوغای رقیبا آواز سگا کم نکند رزق گدارا د سپي د غپارې په وجه د درویش ډوډۍ نه بندېږي دا به غپېږي دی به کله مدرسو پسې خبرې کوي کله به تبلیغ والا پسې او کله مریانو پسې او کله نیکانو پسې خو الله پاک به د دین حفاظت کوي رنګارنګ شکل کې ستاسو په دې کلي کې وګورئ څومره مدرسې د مفتي صاحب دامت برکات او د هغې برکات او د خاندانو د شاګردانو کوششونه دي
نو په سوریزو کې چې ماته څومره پته ده ډېرو زنانو به د قرآن شریف ترجمې هم کړي او ناظرې به هم ښکلې شوي او لوریانې به ښکلی قرآن او علم کې مخکې دي نو دا ډېر ډېر فضیلت دی او داسې ښکلې صحبتونه او محفلونه ورته حاصل دي سړی چې لوفرانو سره کښېني لوفر کېږي او چې بچي دې بې سره او سرکوزو خلکو سره ناست دي نو سرکوزې به شي او که غلو سره کښېني غل کېږي به او که شرابیانو سره او سګرټیانو سره کښېني نو سګرټي کېږي به او شرابي کېږي به په یونیورسټو کې جینکو آیس شروع کړ زه نه پېژنم چې آیس څه شی دی اوس د پوډرو په شان سمندر شمشیر ووته والد صاحب هم خو د نسوارو خلاف و کوم علماو چې لیدلي هغه نسوارو ډېر نفیس او خوشبودار و ښکلې جامې او ښکلې خوشبو به استعمالوله اخر کې کمزوري شو فالج پرې راغی او هیمرج بیا هم خو لس کالی بیا درس خو مخکې چې چا لیدلي دي نو هغه ډېر ښکلې پیازي رنګ لوړ دنګ صافې جامې او پاک خوی او نسوارې ډېر بدې شو طالبانو ته به وي حجر اسود به مې چې ښکلوم یو وخت کې به رش نه و پخوا 1962 کې تلو 364 څلور حج یې کړو په هلکانه کې د واده نه پس چې لاړه سبق دپاره عالم و دلته ښه پوره عالم و نو بیا هلته لاړه یو ځل ماسپښین مې طواف کوم نو حجر اسود ته یو بوډا سړی او یو زنانه وه ښځه به وه یا لور به وه نو هغې و زه به حتیم طرف ته وم نه څوکیدار و نه په دې مطاف کې څوک څوک هم نو بس دوه کسان نو یو خوا به زه نو چې زه به راتاو شم نو هغې به هغه طرف ته تللو نو حجر اسود به یوازې و نو مخکې مې پکې رومال ووخټو چې اصله چې نسواري ښکل کړي نسواره ډېر بدې شو ما پکې رومالې و په ارام به ولاړم بیا به ښکلې کړ سړي دعاګانې وکړي په ارام ولاړ به هم بیا څوک به نه و بیا مې چکر و نو هغه زنانه وه بوډا بابا هلته روان نو هغې به داسې رال ووړو چکره که مې وایي ښکلی و نو دا به یې وي نسواره ډېر بدې شو که هغه جمدې وي او اوس یې دا رسالې کتلې وي چې دا نن سبا 13 کاله د هغې د وفاتو شو الله دې لوی درجات ورکړي دا کرامتونه ښکاره کېږي دا ټول خلک ورته دعاګانې کوي نو زمونږ خو استاد مو والد صاحب زه ډېر زیات خوشحاله شم او زه مې ورته دعا کوي چې دا پردي زنانه علما خو ورته کوي عوام هغه ته دعاګانې کوي دا د ښکلې علم او تقوا برکت دی او د خلکو سره محبت او هر ځای ته بته دا ځینو ته تللی دی چې اوس به ورته څوک لاړ نه شي اکوړي کې استاد حدیث یو طالب شیخ سره دستاربندۍ لګو ته داسې ختم و یا اوس نو هغه ماموندو ته لاړه اخوا بیخ ګاډی نه ته ډاکټر صاحب او ماسپښین چې ته روان شو مازدیګر چې نو ماسخوتن ورسېدو ډېر ناوخته و هغه ځای کې به غټ غټ خره به ولاړو یا به اس و د پخر او په اس باندې کېناستم او بیا ته هغه طالب ته پکارم چې تا ما ته ال ویلو که نه ما خو چې سړک په غاړه به ځای وي یا به دا خو ماسخوتن مونځ هم وشو نو ماسخوتن مونځ پسې به پخوا به جلسه وه ماسخوتن پسې به یو 2 ګنټې نو دا به مونځ څه وخت رسو خیر هغه طالب هم ځان ښکاره ښودلی خو چې په روان شو نو 4 نیمې ګنټې په خر یا په دغه باندې هغه خویزو غرونه هغه وخت کې ډاکټر صاحب ګاډي هم دومره نه نو مزل یې وکړه په ځوانۍ دغه کې او بیا چې ورسېد غالبا په شپې 11 نیمې بجې په باندې خلک ناست وو کټونو کې او هغه طالب ته بقار وي تا به ما ته ویلو زه به ذهني تیار وم هغه طالب ورته که ما تا ته ویلو چې 4 نیمې ګنټې پیدل مزل دی او په خر به ما سره چته تللی نو داسې غرونو ته او دا ځینې ته درې خلک یې خوښ وبستمه او ټوله له سبق هم ښایه او بیا راځه په شپه کې نو دعاګانې ورته ډېرې کېږي دا د علم برکت دی عام دنیا کې خلک ډېر لاړ شي تاسو بچو باندې قرآن شریفونه ووایي او دین نو خوشبودار بشي انشاءالله او په ښکلې خوښو خلکو کې به راشي حضور علیه السلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن تاسو ته بهترین او غوره کس هغه دی چې د قرآن شریف الفاظ دکې ناظره ووایي او تعلم القرآن د قرآن شریف قرأت او تجوید او تفسیر او د قرآن شریف علوم زده کړي وعلم او دا الفاظ او دا معنا او تفسیر او دا علم او دا مسلې نورو خلکو ته ورسوي جون یا طالبۍ کې تېر کړي او یا په استاذۍ کې همدغه دوه خبرې دي یا تحصیل کې وخت تېر کړي یا تدریس کې یعنی بنیادي کار دی او قسم دې سړی چې غواړي زما د بچو نه اوچت انسان جوړ شي نو پیغمبري خو چاره نه ورکولی کېږي حضور علیه السلام خو آخر
آخری پیغمبر دی او امام الانبیاء او رسول المرسلین دی او صاحب المعراج او صاحب القرآن سونه معجزات ور خدای پاک ورکړي نو نبوت خو چاته نه ملاوي او د دجال دپاره به نبی القدیم عیسی علیه السلام خدای پاک د دویم اسمان نه د قیامت نه مخکې راکوزوي هغه به مړ کوي نوی نبوت چاته نه ورکولی کېږي نو ختم دی نو د نبي په مصله چې څوک ناست دی هغه عالم دی باعمله نو بچي او لوریانې عالمات او عالمانې کې د دې نه اوچت میراث او د دې نه بل اوچت انسان نشته او خوشبودار خلک همدا دي د خدای او د رسول په نظر کې او دا ماشومان خوشنه لخت دی که نه که جومات ته کښېني ما راته چې غلط مجلس کې کښېنئ نو غلط به شي او که ښکلی مجلس د علم او د سبق او د درس و تدریس او د ذکر او پاکو خلکو سره کښېني نو پاک کېږي به او که نسواریانو سره او چرسیانو سره او بوډریانو سره بچي هم کښېناستل نو قشان کېږي به د مجلس اثر دی رسول علیه السلام فرمایي ماشوم په نیک فطرت پیدا کېږي شنه لخت دی خو یې اړوه دی خو یې اړوه ارفع اوړي نو مور او پلار یې خرابي نو هغې که یهودیانې نو یهودي یې کړي فابواه یهودانه او یمجسانه او ینصرانه مور او پلار یې یهودي کړي یا مجوسي آتش پرست یې کړي یا چوړې او فرنګي او عیسایي یې کړي دا د هغې هغه اثر دی مور خو اوله مدرسه ده که مور چې لوفره او هغه مونږ نه کوي هغه کنسلمارې ګز جبې وي نو بیا به څنګه بچي به هماغه شان خبرې کوي چې هغه ټول ورځ کنزل فضول خبرې قیمتي وخت خرابوي نو هغه دا موبایل وګورئ څومره او ټول مریانو بس دخلونو کې خبرې کوي داسې خراب شعر ووته چې پخوا خو پښتانه ډېر ښو بورقې به یې په سرولې ساګرې د اسلام د زمانې نه مخکې په پېښور او په جلال آباد کې چې کوم پښتانه بورقې به یې په سرولې د میلمه عزت به یې کو هندوانو ټول بیا د عمر صاحب زمانه کې افغانستان ته اسلام راغی غټ غټ خلک مسلمانان شو بیا د عثمان صاحب زمانه کې د اسلام بیرغ پرې ودرېده او د هغه ځای والي هلته افغانستان کې ښخ دی عبدالرحمن ابن سمره نو د پښتنو صحابه کرامو سره ډېر جنګونه نه دي کړي ستر پرده و بورقې وي د میلمه عزت او د مشر عزت به زما دومره عمر نه دی یو 40 کاله مخکې چې مشران به ناستو په یو ځای کې نو کشران به په ځمکه ناستو مشر به په کټ کې او که کټ کې به نو د وجود کې به داسې کتلو کټ به یې اله وړی کړو خپې به یې بره وي او لنګ او بوم به لاندې او دوی به پکې ناستو دا مشر ښه خو چې دا د لوفرۍ او دا څیزونه راووتل څومره قیمتي وخت خلکو له خراب وخت څومره قیمتي دی وخت څو ورځې ژوند دی یو څو ورځې بس زمونږ نه دا هر څه پاتې دي دا کورونه پاتې دا ګاډي پاتې ښځه پاتې بچي پاتې د دې نه موږ بل خوا روان یو دا حقیقت دی نو داسې ځای ته روان یو چې هلته هم څه پکارېږي نو بیا به ارمان کوم چېرې کاش ما هغه موبایل 3 ګنټې هغه استعماله او زما پیسې ضایع کېدې زما قیمتي وخت ضایع کېده زما د سترګو نظر او سوچ خرابېده زما غوږونو کې ګانې بجانې او پردۍ خبرې دا پکې راتلې او سوچونه او زړه او فکر ټول قسم دی خلک باندې سلام واچوه موبایل وسري وعلیکم نه وایي خیال هم نه دکاندار لگا کراشي دا کپړه شته دې لاندې ګوري ځنې اوري خبره نه پېږي نو خلکو له دماغ خراب کړ او وګونه ولا خراب کړ سترګې ولا خراب کړي وخت ولا خراب کړ پیسې ولا ضایع کړي او دا وخت ډېر قیمتي دی حضور علیه السلام په یو حدیث پاک کې فرمایي په ترمذی شریف کې راځي چې سړی دا کلمه و یو سکند په لګي لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بس قل هو لګا او دا یو ټکی دی عام خلک یادول شي لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد شلک نیکه په مداري سبحان الله شلک یې وی وای یو سکند او که 15 سکند کې مو وي نو 1 کروڑ نیکه شي نیکه د آخرت سره سپینځر او روپے او کرنسی د ارسه په ملاويږي به بل تارمان کې چې 15 سکند مې خدا کلمه ویلې 1 کروڑ نیکه به وي یو نیکه پس مخاله بلاک پس ګرځي او خزه پس او یار او دوست او آشنا ورور بیت به یو خور ته وي مال یو نیکی راکا نه به ورکړي یو نیکی دومره قیمتي ده نو که تاسو 15 ځله وای نو کروڑ پاتیان شوي دلته لس روپو بس خلک
چې دې دلته دکان کې 10 روپۍ ټماټر دی هلته په 20 دي 3 میله لرې دی او پسې 3 میله لرې ځي 2 غنټې خرابوي هغه ځای ته ټیکسي کوي چې هلته به ریټ ښي 10 روپۍ او ما ته فایده وي نو زمونږ د 10 روپو خو ډېره مینه ده که نه د هغې لپاره وخت او ځان ستړی کوو خو د آخرت مینه او د قبر کې چې کوم زمونږ د خوشحالۍ دي په کومو څیزونو هغه زمونږ څیزونو ته خیال نشته دا د ماشومان بچیان چې قرآن شریف ووایي دي یو یو ټکي وایي دی کې باقاعده ستاسو حصه ده د استادانو حصه ده د مور او پلار ته چې تاجونه په سرېږي د قرآن شریف حافظ او عالم او ماهر ده نو دا تاجونه د په عمل کې د هغې حصه ده کومو خلکو سره چې محبت کړی دی چا ولا دا جومات جوړ کړو جومات کې څومره ښکلی جومات دی الحمد ما حضور د زړه نه خوشحاله شو او مفتي صاحب ته مې د زړه دعا وکړه د خلکو ته چې چا پکې څه حصه اخیستې ده او چا ځمکه ورکړې ده او څوک پکې مونځ کوي دننه راغلي دي الله باید ټول دنیا او آخرت د ټولو ښکلي کړي او ښایسته یې کړي انشاءالله د دین جوړول دا ځای به ونه جوړی استاد به ونه نیسي او دا مه وایه چې دا پیسې پرې لګي پیسې دې پرې لګي په ښه کار چې پیسې ولګي نو داسې نقصان دی چې په جوارۍ ولګي په سنیما ولګي په هغې خفه شي د بچو د دین فکر وکړي یو سړی و بچو باندې ډېر زیات سبق ویلو خو دین یې ورته نه وښودی د مور پلار قدر او د استاد قدر د مشر ادب د آخرت په څه باندې ثواب میلاویږي دا یوه خبرې ورته نه وې ښودی نو یو ځل دی افسر شو سرکاري بنګله او ګاډي او نوکر ورته میلو شو او دا بوډا پلار د 400 یا ثوابې خلکې به اچولې وي او 40 کاله مخکې د مشرانو ته به یادي بوډاګانو به خلکې اچولې وي داسې کوله او تڼۍ به وي او کمیس به داسې چوغۍ په شکل کې نو هغه کونټۍ ورسره وه او دغې اچولو را روان دی دی په شیشه کې ګوري بار کس خو شیشه کې ښکاري او دنده کس نه ښکاري نو هغه نوکر ته وایي زما د پلار هغه راغی اشنا راغی یو کپ چای به بیا راوالی نو هغه بابا راغی پڼۍ مې اچولې وې او زوړ کمیس او ملی هم راښکته وه چې کمرې ته راغی کېناستو هغه نوکر لاړه چای وپسې بیا دا زوی چې ته پاسېده واشروم ته به تلي یا بار ووته چای ورته کېښوده دی بابا ته دا نوکر وایي وایي زمونږ دا سر دې څه کېږي دې افسر ته سر وایي وایي زمونږ دا سر دې څه کېږي نو هغه دی زما د زړه غوښې بچې مې دي سبق مې پې وایي ځمکه مې خرڅه کړه سوړېزو 400 پلان دی نو او اعلی تعلیم دپاره مې لندن ته ولېږه اوس لوی افسر دی او بنګله هم ورته میلو ده نوکر او ګاډې هر څه ورته میلو دي ایسیګان ورته لګېدلي دي نو زر یې ورله لاسونه ښکل کړي لکه هغه خو دی زما د پلار اشنا دی هغه پې شرمېده داسې بې ادب او بې سره په داسې افسر به څوک وي په داسې تعلیم څه چې د هغه د خرو تعلیم کړي چې هغه پلار ته پلار نه وایي د پلار اشنا ورته وایي شرمېده ورته وایي دی خو وایي چې دا مې د پلار اشنا دی دی خو پلار یې بس ډېر پخار شو هغه چای خو پرېښوده او په دې کې زوی م راغی چې څه په خوله ورتل ورته یې ووایي او هغه نوکر ته وایي د پلار اشنا یې نه یم د مور اشنا یم د مور د هغې اشنا یم او چای مې ورته پرېښوده او مرور شو دی او د داسې بې سړیتوبه کس نه نو که بچي م ښکلي ځای کې کېنول قسم د ستاسو پکارېږي دا هم پکارېږي د دې دا تلاوتونه د دې د هغه د علم دا به هم پکارېږي یو سړی و د هغه 3 زامن یو د هغو چې د پولیس کې افسر و یو به ډاکټر و او بېدینه و دواړه داسې او دا یو طالب و تبلیغي مو او مولیانو سره به ناست و کله یو مجلس ته او کله شب جمعې ته داسې روزه ده او دا کتاب ختم شو دا مې شروع کړم نو دا دې لین و زمونږ لین والا د هغه مور دا نیک بچی خوښ او د دې بل دا پلار چې و هغه پیسې میسې خوښوي ډاکټر ډېر پیسې وړي کور ته او دا تانیدار خو پینډه کړي هر وخت د خپلې تنخواه نه علاوه روزانه د تنخواه هم د پیسې کور ته وړي او دا مولا صاحب به څه کوي او دا تبلیغي دی څه ګټي خیر مور ورته دا بچی به دې پکارېږي دا نیک عمله دی او دلته خو دونه پیسې میسې نشته پکې تنخواه اگر چې برکت پکې ډېر وي نو یو ځل پلار به د دغه 2 زامنو صفتونه کول مور ورته وایي دغه به دې په کار نه شي او تا ته یې زه یو ځل ښیم نو خیر یو کمره جوړ دغه وه کمره وه یو پردی پکې ولګوله مور بوډۍ مور یې وه 3 واړه غټ غټ سړي او دا پلار یې شاته پټ کېناسته او دا مور دی خاوند ته وایي د بچو دا مور چې زه تا ته دا زامن ښیم چې کوم یو به دې پکارېږي چې چا دین نه ویلي هغه ډېر بې سره دي نو هغه یو د هغې راوغوسته هغه ډاکټر دې ته وایي زه بوډۍ شوم سر مې سپین شو تاسو په خپلو خپو درې دی ډاکټر مې کلینیک هم دی اپریشن هم کې شپه کې ورځ کې پیسې ګټي
نو بس زه د دې کوره نور تختم او ستاسو د پلار بې خونده سره نور وخت نه تېروم او بس نور سر درړه زور مې نشته. هغه ورته وایي مورې ګړی ته یې وکتلې په ما ناوخته دی خو بس ما له ستنې راغلي د زه او پلار له به یو ستن ووم بس ختم به شي یا به دغه شان هیمرج به یې پروت به بېغمه او بس لاړم امې لاړم زه او پلار یې غاښونه چیچلي چې دا د بې سړیتوبه زوی ده به لپاره ما دومره سبقونه ویلي په یونیورسټو په کالجونو کې او دې ما له د زهرو ستن وایي یعنې ما مړ کوي پکار خو موږ یې نه کوو بیا هغه تاڼېدار راوغوسته ډي اس پي و یا ایس پي و هغه هم راغی مور ورته چې څه په خوله راتلل د خاوند خلاف یې ورته ووایي چې ستاسو د دې پلار نه خو زه په اور کې ولاړ یم او نور جون باندې زه تنګ یم یا تختم او یا ځان روکوم او یا سیند ته ټوپوم او بس نور وخت زما نه تېرېږي او بس تاسو لوی شئ اوس نور څه کوئ ستاسو لپاره ما ګزاره کوله او دې مورې غم مه کوه ما سره داسې دفعات دي که نه چې په دې پلار به اوس یو دفعه وخېږو ما دې به حوالات کې پروت وي ناقابل ضمانت ګرفتار به شي ټول عمر به په جیل کې پروت وي او نه یې څوک خلاصولی شي او نه به روزي او دلته یې پلار غاښونه چیچل چې دا بې سړیتوبه ما په څومره سبقونه ویلي دي او دې به ما حوالات کې چې په تیارو کې او ماشو ته نو بیا هغه طالب یې راوغوست او د مور ورته خبرې وکړې زما سر سپین شو لړو زور مې نشته بس زه دې کوره تختمه زما نور جون نه دی پکار او نه مې برداشت او ستاسو دا پلار داسې او داسې هغه ورته یې نیک عمل و مدرسو کې سبق ویلو او ثوابونو نه خبره هغه ته زما خو قبلګاه ده زما پلار دی اواز ټیک دی زه خو ورته څه نشم ویلی خو مورې ډیره تیره ده او لږه پاتې ده سپین سر دی د بوډۍ یو څو ورځې پس به وبشر الصابرین او آیاتونه یې ورته وایي صبر کوه خدای به درکړي او داسې کوه داسې کوه او الله به ډېر اجر درکړي او د خاوند چې څوک تابعدار د جنت اته واړه دروازې ورته کولوي زما خو قبلګار زما خو پلار دی که چرسي وي نو زما خو پلار دی زه خو ورته څه ویلی نه شم خو ته ګزاره کوه ثوابونه او دا نیکې خبرې ورته وکړې او په دې کې پلار ډېر زیات خوشحاله شو چې درې واړو زامنو کې زما دا زوی د سړیتوب دی هغه پرده راښکه او دنه ډېر ورته رغاړه ورته خوشحاله شو چې دا بچی دیندار دی زما به دا پکاري ټوله ځمکه یې ده پسې ولیکله هر څه او هغه نورو نه خفه شو مرور شو بچو باندې دین ووایي دا به ستاسو پکاري او عزت به خدای نه ورکوي قرآن شریف کوم کتاب دی خدای پاک فرمایي وهذا کتاب انزلناه الیک مبارک فاتبعوه واتقوا وهذا او دا قرآن شریف هذا کې ورته عظمت ته اشاره خلک وایي دا جماعت دا بنگله دا باغ دا عالم نو دې دا کې او هذا کې د دې قرآن شریف عظمت ته اشاره شو عظیم مثلا نه دی ویلی شي په دې باندې طالبان پوهېږي او کتاب خدای وایي دا تنوین للتعظیم عظیم الشان کتاب و جلیل الشان کتاب دی دې تنوین کې عظمت ته اشاره ده خدای پاک ورسره جلیل نه وایي بل ځای کې راځي بل هو قرآن مجید قرآن شریف ډېر لوی شان والا دی او ډېر اوچت او ډېر بزرګ کتاب دی د عزت نو کتابون کې په خپل عظمت ته اشاره شو او ورپسې راځي انزلناه مونږ نازل کړی دی نازلونکی الله پاک هغه ډېر عظیم او جلیل سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی پاک دی رب زما چې هغه ډېر برتر او ډېر اعلی او ډېر عظمت والا دی او د خدای عظمتونه خو تاسو په رکوع سجده کې وایي خو دلته ورسره په خپله معلوم دی الله ډېر عظیم دی نو هغه عظیم ذات را لېږلی دی او چاته الیکه ای خوږه پیغمبره تا ته حضور علیه السلام ډېر عظیم او ډېر لوی پیغمبر او د ټولو پیغمبرانو امام دی چې کله بیت المقدس ته جبري علیه السلام په براق باندې هغه سره ورسېدو جومات ته وردننه شو ټول جومات ډک پیغمبران ټول ناست وو هغه ارواحو له خدای پاک جوسه ورکړې او مجسد یو لوړ دم کس راپاڅېده حضور علیه السلام ورسره سلام وکړ جبري علیه السلام ورته وایي دا آدم علیه السلام دی وی لیده او دا به موسی علیه السلام ولید او عیسی علیه السلام ټول ډېر صفونه ډکو جبري علیه السلام اذان وکړو اقامت وشو وایي صاحب تاسو مخکې شئ دون لویو خلقو ته ټول پیغمبرانو ته دوه رکعته تحیت المسجد د نفل لمونځ ورکړه ځکه دا د ماسخوتن لمونځ او د سهار لمونځ په میاشت کې ټیم و نو دوه رکعته یې ورکړه امام الانبیا
دومره عظیم پیغمبر او څومره لوی مقام ولا خدای الیک عظیم پیغمبر تا ته نو قرآن ډېر عظیم دی او مبارکون دا مبارک دی د دې اورېدونکي مبارکون قارئه مبارکون عالمه مبارکون سامعه مبارکون عامله مبارکون خادمه او مبارکون ناشره او عاشقه دا قرآن شریف ویونکي او زده کوونکي او ښودونکي او د دې خدمت کوونکي او دا خورونکي او په دې باندې عمل کوونکي دا ټول ښکلي خلک دي دا برکت ډک دی یو حرف یې ووایي لس نیکۍ بغیر اودسه چې په اودس کې ووایي یو حرف پنځه نیکۍ چې په مونځ کې ووایي په ناسته یو حرف باندې 50 نیکۍ چې هسې نفل په ناسته کې کولی شي په ولاړه په پناسته کې نو نیم ثواب او چې په ولاړه کې نو په یو حرف باندې سل نیکۍ او چې په جمع کې اور یا وې نو په یو حرف باندې 20 نیکۍ نو قرآن شریف کې خو په لکونو حروف دي او شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته مشهور قول دومره آیاتونه دي نو څومره د خدای پاک کرم دی په دې ټکو کې قسم دی برکت دی او په دې په علم کې برکت دی او عمل خو به مقصود دی دا د خدای پاک دا ښکلي خلک د ماشومان خوشبودار څومره ښکلي خوشبو به تیزي د والد صاحب د قبر نه اکثر خوشبو روانه شي د قرآن شریف خدمت او درس او حفظ او علم یې کړي خدای پاک هغه خوشبو به خو ډېرو خلکو دی خو کله کله ښکاره شي کرامتونه او عزتونه ښکاره کېږي چې د دې مور او پلار ته به تاجونه په سرېږي نو چې څوک پرې عمل کوي او چا ویلي د هغه به څه شان وي حضور علیه السلام فرمایي د هغه شان به ډېر اوچتي دا اورنګزیب عالمگیر رحمت الله علیه سیاسی مسئلے پلار بوډاو ناجوړو په ډبل بیډ کې وپروتو دا غنوم د شاهجهان بادشاہ په آګرا کې خښ دی او اکبر بادشاہ خو د دې نیکو نو کرمی کې واغه ډېر بیکاره تیر شوی دی اکراپوره ته ورته اکبرپوره دا د اکبر بادشاہ په نوم ده پیښور ته ورغلی به جلال آباد ته داسې وه افغانستان کې بابر بادشاہ خښ دی یو بل بادشاہ ورسره خښ دی نو دا نور بادشاهان رنګارنګ تیر شوي څه پکې خم دي اورنګزیب عالمگیر رحمت الله علیه پلار ته سیاسي مسله کې لږ د هغه رایې بدله وه د ده رایې بدله وه نو قرآن شریف یې یاد کړه چې زما نه پلار خوشحاله شي چې څوک قرآن یاد کړي مور او پلار ته به تاج په سرېږي ډېر نوزګار او عالم او مجاهد او بادشاه کوله او د هندوان سکان مسلمانان ټول ته خوشحاله یو 50 کال حکومت یې کړی او د علم او د دین او د فقه حنفي خدمت یې کړی زموږ د 400 یو عالم مسلو د مازار میا صاحب د دې مشرانو کې یو عالم تېر شوی دی او ورسره پرې فتاوا هندیه کې ملګری و هلته خښ د 400 کې شب قدر پروړ او د اورنګزیب عالمگیر ولا کتبه م رالیږلې وه هغه عالم نو خیر قرآن یې یاد کړه نوکر یې ولېږه پلار له قرآن شریف دې زوی یاد کړه زیر یې ورته ورکړه څنګه یې یاد کړو او خو نوزګاره دی د 14 ملکونو بادشاه دا ټول 14 ملک دي دا پخوا یو ملک ټولو ته به هندوستان نو وی څنګه یاد کړو ولې یاد کړو وی بس یاد یې که ستاسو دپاره یاد کړو پلار یې بوډا و داسې کټ کې پروت و ډبل بیډ کې به او بیمار و وی زما دپاره یې څنګه یاد کړو وی هغه زوی دې غواړي چې خدای پاک زما پلار ته د جنت هغه تاج په سر کړي هغې کې به ملغلرې او هیرې لګېدلي او رڼا به کوي نو پلار یې وی آخرت خو آخر کې زه ته اوس نه خوشحاله یم چې زما دپاره د دې بچیانو استادانو او د دې هغه مشرانو نه به خدای پاک هغه شان ورکړي دا صدقه جاریه هم ده لکه قرآن شریف خو د علم بنیاد دی د علم بنیاد د ټولې مسلې په دې باندې حل کېږي په مسلو کې دا پکارېږي ټولو کې یو خبره کوم به ختمومه امام محمد صلی رحمت الله علیه یو بل ملګری و فقاهي امام محمد صاحب ډېر سخي و پیسې به په طالبانو په ښه کارونو کې لګولې او په کتابونو هغه ملګري ته ویلې چې پیسې راکړه سبا به درکړم خلک وایي بېګاله به درکړم هغه به سبانه معنا کړي عذر ده ورته یو دوه مسلې به راته وښیم هغه ورته مزه خلک وایي لاس مې تنګ دی یا د هغې امکان نه شم درکولی یو دوه درې ورځې پس یا څه وخت پس هغه فقاهي بل سړی دی قابل هغه لور وادو او قسم یې داسې وخوړی چې لور له به د دنیا هر شی سامان کومه خلک وایي که نه کرسی او میز او بړستن ټول د دنیا هر شی به وله کوم او کوم یې نه کړ زما ښځه د 3 طلاقه سره طلاق یو ته پریشانه شو دا مې څه ووایي
یو مولوی صاحب ته وایي ما خو داسې ویلي دي که لور له مې ټول د دنیا سامانو نه کړو څیزونه نو زما ښځه یې طلاق وي ته خو ټول څیزونه نه شي کولی کراچۍ کې یو رواج دی سوړېسو کې یو شان دی پېښور کې بل شان او کوواټ کې بل شان دا ټول څیزونه ته لور له کولی شي ښځه یې طلاقه ده داسې معلوموي خیر د بل مولوي سره تپوس وکړه هغه هم ورته ووایي بل هم بیا مولیانو پریشان او بیا امام محمد صاحب ته چاره ولېږي هغه له لاړ شي هغه ورته هغه پېژندې خو هغه نه راغی هغه ورته هغه لږه بله ورځ هغه مسله ضرورت نو تا خو له خپل دونه پیسې براکې کبه وسله یو مال بشل زره یا زر دینار براکې دا مسله چې څومره غواړي در کوم خو ماته مسله وخایا ویزه چې ګور واده کې نو قرآن شریف وزره په جهیز او په سامان کې کېره خلک له کتاب ملي پښته زې ورکوس قرآن شریف ولا والی صادر او میز بم ولا له خدا سيزونه ولا کېره دل فکر وکم یو قرآن شریف کېره بس دا ټول د دنیا ټول سيزونه وسره کې خو د خدای طلاق نه ده نور مولیان حیرانو دا مسئله څنګه معلومه کوي دا مې د قرآن نه معلومه کوي قرآن شریف کې راځي د قرآن شریف په صفت کې ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین او چې ولانده هر شی په قرآن شریف کې شته دا د نعمتونو سردار دی دې کې هر سره چې دا راغی چې لور دا ورکړه بس هر سره ولا ورکړه دا څه لوی دولت ټول مولیانو استدلال ومنه دا څه عالم کولې چې دنیا کې د پریشانې راغله خلاص نو بچو باندې علم وکړي او د دنیا ماهر کې خدای پاک به ان شاء الله د پریشانونو ساتي رزق به ډېری عزت به ډېری د سپکو خلکو پروا مه ساتئ د الله او د رسول په دربار کې به وچدي الله دا بشي کامیاب کړي او د مفتي صاحب دا خدمات دی الله قبول کړي او دا دایره د خدای همیشه آباد لري هغې نه د خدای صحت ورکړي او د علم نور او خیر د هغې نور مقبول کړي او هغه دعاګانې من تم کې تاسو ټولو ته الله دې قبول کړي وصلی الله تعالی